أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين ولا يكتمون الله حديثا او دی بنشی پټ ولید الله تعالی نه خبره. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تقربوا منجد کی گئی الصلاة مانزتا یعنی منز اونکی وانتم او حال دا چی تاسو سکارا پا نشکی نشی کی تاسو منز مکوی او دا دا نشی دا حرام دو دویم نمبر آیت دا درم بنے آیت اولین حکم دا پا سورت بقرے آیت نمبر 129 کی راغلو 129 سورت بقرے کی اغذ کی اللہ تعالی دا فرمائی لیو چه فائدہ دا دیدوارو دا شرابو او دا جواری دا دیر دا کم دا او گناہ غٹا نو اول احساس پیدا شو صحابہ کرام سر. دویم آیات داو چه تاسو دا نشے پا حالت کی منز مکوئی نو مزید احساس پیدا شو. او دریم آیت دا سورت مائدی آیت نمبر 90 او 91 مائدہ 90 او 91 نوی او یو نوی پاغذ کی اللہ تعالی قطعی حکم دا نازل کرو چه بس شراب حرام دی نور بنا نجدی کی گئی. وانتم او حال دا چه تاسو سکارا بنا شکی یئی حتی ترغ وقت پوری تعلمو چه تاسو پوہی گئی ما پاغا وینا باندی تقولون چه تاسو یوائی دگا چه نشکی پو وینا نا پوہی گی. او دا دی شان نزول کی روایات دا سی دی چه عبدالرحمن ابن عوف دعوت کرے ہو او باغی دعوت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمو شکل دا مانزه وقت شو نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مانزه تا مخ کی کو او پو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مانزه کی قل یا ایوہ الکافرون آواز شو تلاوت شروع کرو نو باغی کی ہوئے لی چه نعبدو منگا با عبادت کو ما دا اغو شیونو تعبدو چه تاسو عبادت کوئی حالانکہ آیت دا سی دے چه ولا اعبدو منگا با عبادت نکو تاسو دا بوتانو تاسو دا وغیرہ وغیرہ شنو او هغه چونکه په نشه کې وو نو هغه ویل چې نعبدو مونږ به عبادت کوو د هغه شیونو چې تاسو یې کوئ نو دا د شرک خبره وه نو الله منع کړله چې بیا به دې نه بعد به دا نه کوئ دې نه بعد به داسې حال نه کوئ. او دلته یو مسله بله هم ده چې که چیرې یو سړی مونځ کوي او دی نه پوهېږي معنی یې نه زده نو دا حکم د هغه سړي باندې هم بعضې عالمانو لګولی دی دغه چې الله وایي وانتم سکارا او دا چې تاسو په نشه کې یئ حتی تر هغه وخته پورې تعلموا ما تقولون چې تاسو پوه شئ په هغو خبرو باندې چې تاسو یې وایئ یعنې ته په خولې څه وایې په هغې پوهېږي نه نو بیا ته مونځ څه دپاره کوي نو دې وجې نه که یو سړی په مانځه پوهېږي نه نو د دپاره سره مونځ فایده نه کوي. او بیا په دې باندې تفصیل سره عالمانو لیکل کړي دي په خپلو تفسیرونو کې او زموږ استادانو پې خبرې کړي دي چې د دې اوس مطلب څه دی نو ټولو خلاصه دا ده چې مونځ خو نه دي پرېښودل پکار چې که سړی نه پوهېږي نو مونځ دي پرېږدي. البته څنګه چې مونځ ضروري دی همدقه رنګې په هغې الفاظو چې دی استعمالوي یا دی وایي په هغې باندې پوهه هم ضروري ده. ځکه چې د مانځه کې دا قرات چې مونږ کوو دا تلاوتونه او دا سورتونه مونږ وایو دا وایو دې دپاره چې د الله احکامات هر وخت زمونږ مخې ته حاضر وي او سورت بقره مونږ وایو دې دپاره چې د قرآن کریم هغه خلاصه یا د قرآن کریم هغه اصل چې کوم دی هغه زمونږ مخې ته ژوندي وي. او بیا په سهار رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم شپېته آیتونه به کم از کم ویلي دا دې دپاره چې هغه وخت کې دماغ فرش وي تازه وي او دی واوري د الله تعالی احکامات مختلفو ځایونو نه. همدغه رنګې مازدیګر او ماسپښین امام په ښکاره نه وایي چونکې دا د مصروفیت وخت وي دماغ باندې بوج وي ټینشن وي د کاروبار یا نورو پریشانیانو نو خاموش منځونه دي. ماښام بیا مختصر ماسخوتن بیا لږ نور هغه نه چې انسان تازه وي یا پوه شي نه خبره د الله واوري نو دې وجې نه قرآن باندې ځان پوهول او مانځه باندې ځان پوهول دا ضروري دي. الله فرمایي
حتا تعلموا ما تقولون ولا جنبا او نه دې هغه سړی مانځ ته نږدې کیږي چې هغه په حالت جنابت کې وي جنبن چې چا باندې او د وخت وي لو یا ودس خذوي کنروي الا مگر عابري سبيل چې تیریدون کې د لاري وي سبيل لارا عابر اورون کې ان تیریدون کې د لاري وي ان په د باندې او مسافر دې په د باندې او د وخت یا د جمعات کې وته د په او د وخت جمعات باندې خو بتیریږي او یا د پکور کې دی او د لمبلو تزی په لار کې جمعات راځي نه دا لار ته تیرې نو دومره خیر دی خو نور به دا ګرځي نه په دې حالت کې بلکې دی بیا فورن او داس پکې او هغه لپاره درې فرایض دي یو په خله کې داس طریقې سره وبا چول چټول خپل لاندې شي او یو پوز کې داس طریقې سره وبا چول چټول پوز لاندې شي او یو په ټول جسم باندې حتی کې چې یو وخت قدر هم داغه ځای ګندا پاتې نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بداوا چې خله ته به واچولې پوز ته به واچولې او مټو وینځلو پورې به او د سکړو او بیا به هغه سر کې او بوس کې به داسې لاس او د سر کې به داسې مسه وکړله یعنی دنه خلال دنه وبلاړي شي او د غرنګ ګيري کې د لاندې طرف نه چې ابو ورسیږي هغه نه بعد به هغه ابو واچولې هغه نه بعد همدغه طریقه ده او مسه سر باندې ځکه نه ده ضروري چې الته ابو واچولې شي نو مسه خوده ده پاره نو بیا ټول بدل باندې ابو واچول او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې چې کوم ځای کې او دس کړو ناغه د نبو یو دوه قدمه یو فاطلارو او بیا بخپی بیا وینځل هغه خو باترومونه داسې و چې زموږ غونته نو خټه بوي او بو هغه خطر بو چې دوباره براشي یا بترین کې داسې راغلي خبرال کچته دا امکان وی چې او بو ستا خپوته لګیدلی دي او هغه کې امکان د ګندګي وي نو لک سړی او خاطه شي سنت ادا شي خپې دوباره وینځي او په خپو باندې دی او بو واچي دا کله چې بده باندې او دس واوړي او دس په دوه صورتونو کې خو هغه عام نارمل ده چې کوم باندې تاسو پوهیږئ د جما په صورت کې یا شپې سړی باندې احتلام اوړي دغه احتلام د سړو سره په زنانه باندې همي او دین علاوه منی په هغه صورت کې لاړ شي چې هغه د خواهش یا د ټوپ انداز کې وي نو حتی تر هغه وخت پورې یعنی منځ دی کېږي تر هغه وخت پورې تغتسلو چې تاسو اون لامبي غسلونه کوي لمبا معنا ځکه وکړه چې وضاحت وشي و انه کچری کنتم یتاسو مرضى بیماران او یا علی سفرن په سفر باندې یعنی سفر په حالت کې یي سفر روان دي سفر جاری دی او جاء یا رغلی وی احد یوکس منکم تاسنا من الغائط غائط وای لوی کندتا او دا په هغه وخت کورونو کې باترومونه بنو او دا به اشاره وا د غټ جوابي چیز سراغش د پخانه لکه موږ نن سبا وایو چې ته تلوي ضرورت به پورا کو حاجت به پورا کو او تقاضا به کوله وغیرہ وغیرہ نو اشاره ده او اشاره ده د غټو امتیازونه ترڅو چې دا دین راشي نو څومره پورې چې هغه او داس کړي نه نه به مانځ تلاش نه لګي حکم د مانځ ته لاس نه لګول ده کنه موږ نه کولی په دې حالاتونو کې او یا لامستم النساء لامستم تاسو لاس لګولې وی النساء زنانه سره لفظي معنی ده اشاره جما ده فلم تجدوا بیانا تجدوا تاسو مومي فلم تجدوا بتاسو نمومي ما ان اوب نو بیا به څه کوي تیمم وای اراده وای اراده چې موږ کوم کار د پاره کوو نو دا کوي مطلب دا چې تاسو چې کم پزړه کې احساس ته د صفائی دا الله تعالی د لپاره کافی ده الم ترى آیاتان دي کتیدلی ال الذین اغو کسانو ته او تو چې ورکړی شوی دا او دا یو وری لاس وهل په بخاری او په مسلم دواړو کې دي تاسو دواړه وګورئ مسلم او بخاری آیاتان دي کتلی ال الذین اغو خلقتا او تو چې ورکړی شوی دا نصیبا حصہ من الكتاب د کتابنا یشترون اغی اخلی یعنی ترجیح ور کوي الضلاله گمراهی تا ويريدون او اغی غواړي ان دا تضلوا چې تاسو بلاری کی تاسو لار نه خطا شي دا غوي خواهش ته د څه شنه چې تاسو بلاری شي السبیل د سی خلارنا والله ولا تعالی عالم خفوه ده باعدائکم تاسو په دشمنانو باندې وکفا او کافی ده بالله الله تعالی ولیا په دوستۍ کې تاسو پر الله کافی ده او حسبنا الله ونعم الوکیل هم د کمانه ده وکفا او کافی ده الله بالله الله تعالی نصير امداد کوونکې الله چې چا به سره مددگار شي نه بس دا کافی ده به د بل چا مدد ضرورت نشته
من الذين دعوا خلقنا هادو چې يهوديان شوي دي